السلام علیکم ورحمت الله. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری شامیر خان او نن مې یو داسې ځای ته راوستی، داسې یو هسټوریکل پلیس ته، یعنی یو داسې تاریخي مقام چې ورته حاصل دی. داسې ځای ته ما تاسو راوستی یی چې هغې ته وایي سټیچو آف لیبرټي. په دنیا کې چې کوم اووه عجوبې دي، چې کومو عجوبو ته دا تاریخي مقام حاصل دی، هغې کې یو سټیچو آف لیبرټي هم شامل دی. تاسو چې څنګه وینئ سټیچو آف لیبرټي په یو لاس کې مشال او په بل لاس کې کتاب، دا یو مجسمه د سمندر په منځ کې ولاړه ده. دا د نیویارک او د نیوجرسي په منځ کې یو آیلینډ دی، یو جزیره ده، په هغې کې ولاړ دی دا سټیچو. نن تاسو ته دا ښیم، هغې ته مې راوستی. زه د نیوجرسي سایډ ته ولاړ یم او دا کوم چې تاسو ته مخامخ کوم بلډینګان اوچت اوچت ښکاري، دا د نیویارک دي او ډېر زیات ښکلی مازدیګر دی، ماښام را پرېوتو واله دی. زموږ ملګرو د ډېرو ورځو نه پلانینګ جوړولو، کوشش یې کولو چې ټایم وباسو او موږ لاړ شو د دې ځای چکر ووهو، دلته لاړ شو دا ځای وګورو، ځکه چې دا یو ډېر تاریخي مقام دی، یو ډېر تاریخي ځای دی. نو بس زمونږ قسمت وشو او را روان شو د نیوجرسي اټلانټیک سټي نه. دا د اټلانټیک سټي نه 2 غنټه فاصله کې دی، 2 غنټه ډرایوینګ کې دی او تقریبا د 100 مایلو برابر سفر دی ورته، 100 مایله. دې ځای سره د دې سټیچو سره نږدې یو ډېر زیات ښکلی، ډېر زیات غټ او ډېر پرسکون یو غټ پارک یې هم جوړ کړی دی چې هغې ته وایي لیبرټي پارک. نو لیبرټي پارک ته مونږ راغلو، ډېر بې انتها ډېر زیات واک پکې مونږ وکړو، خو ډېر زیات پرسکون ماحول و، ګیر چاپېره ښکلې د سمندر د یخو اوبو هواګانې او ورسره د ښکلو ښکلو اوبو اوازونه، خو ډېر زیات مزه یې وکړه، ډېر زیات خوندونه ترې مونږ واخیسته. د یو ډېر ښکلي چکر نه بعد بیا مازدیګر و، د مازدیګر نه پس د ماښام تیاره را پرېوته. چې کله تیاره را پرېوته نو بیا زموږ په سر مزل هم ډېر زیات و. د هغې نه پس مونږ را روان شو، مونږ وویل ځو بس دی. د ټولو ملګرو پکې ډېر زیات انجویمنټ وکړو، ډېر زیات ښکلی وخت هم تېر کړو پکې، او ټولو ملګرو پکې پکچر او ویډیوز جوړ کړو. ما پکې سپیشل ستاسو لپاره ویډیوز جوړ کړو او دې سره یو زبردست ځای جوړ کړی دی. دیوارونه د دې کې د هغه کسانو نومونه لیکلي دي چې کوم په 9/11 کې وفات شوي.